د وچکارۍ لاملونه څه دي؟ وچکالي هغه مصیبت دی چې له اوږد مهاله راهیسې د ورښت د کمښت له امله هوا وچه وي، په خاورو کې اوبه کمې وي، کرکنیز او مالداري بوټي د اوبو د کمښت له امله نه زرغونېږي او حاصلات یې کمیږي. د وچکالۍ د رامنځته کېدو پر مهال سیندونه وچېږي او هم د خلکو او ژویو پر مخ څښاک اوبه کمیږي. په غیني لحاظ وچکالي معمولاً په ناڅاپي او نوباتي توګه د ورښت د کمښت له امله رامنځته کېږي. خو په بله ژبه د خلکو کرنې په څلورو برخو کې د وچکالۍ لاملونه ګرځي. لومړی د خلکو د نفوسو د تیز زیاتوالي تر اغېزې لاندې د اوبو سرچینې د کمېدو په حال کې دي. دوهم خلک ځنګلونه وهي او د اوبو د ساتلو په پار د نباتاتو رول کم شوی دی. د ګراس له څاګانو د ډېرو اوبو د رایستلو له امله په خاورو او هم تر ځمکې لاندې اوبه د کمېدو په حال کې دي. دریم د خلکو د ناسمو کړنو له امله د اوبو ککړتیا ورځ تر بلې سختېږي، نو هغه اوبه د کمېدو په حال کې دي چې خلک ترې استفاده کولی شي. څلورم د اوبو د ضایع کولو حالات سخت دي، نو له دې امله د اوبو سرچینې کمیږي. په ذهن کې مو ښایي دا پوښتنه راشي چې د وچکالۍ د مخنیوي لپاره عمده تدبیرونه څه دي؟ لومړی خلک باید د اوبو د لګولو په اړه اساسي تاسیسات او اړوندې چارې آبادې کړي. دوهم خلک باید د کرنیزو چارو سیستم تعدیل کړي، باید داسې کرنیز بوټي وکري او وروځي چې د وچکالۍ پر وړاندې یې د مقاومت توان لوړ وي، او باید له ورښت څخه پوره استفاده وکړي. دریم خلک باید د نیالګیو د کینولو او د ځنګلونو د آبادولو لپاره هرې ځرې وکړي څو سیمه ییز اقلیم ښه، د اوبو د تبخیر کېدو اندازه کمه او د وچ باد منفي اغېزه لږه شي. څلورم خلک باید د عصري تخنیکونو په رڼا کې اوبه خوندي وساتي، مثلا د مصنوعي باران د ورېدو تکنالوژي، د کروندو د خړوبولو د څاڅکي سیستم تکنالوژي، پر پارټیو د پلاستیکي پرادو د غوړولو تکنالوژي او ځینې نور یې یادولی شي.